ژبه نه وایي. بل ربوبیت دلیل دا دی چې د آدم علیه السلام او د حوا نه بچیان یو رنګ نه دي. تور هم پکښې دي، ژړ هم پکښې دي، پیټ هم پکښې دي، شین سترګي هم پکښې دي، سره هم پکښې دي، دغه هم پکښې دي. الله پاک ژبه د خپل ربوبیت نښه بولي. او تا په ما باندې پردې لګولې ده چې ته به پښتو نه وایې، ته به پښتو نه زده کوې. زه بیا څه کوم؟ انسان زده کړه په غوږ کوي، انسان زده کړه په غوږ کوي. دلته الله په یو خبرې کې خطا واچوي چې پښتنې میندې باید پښتو زده کړي. داسې نه ده چې کومه مور فرنګي کېدای شي، مور ترکه کېدای شي، مور چیني کېدای شي، مور روسي کېدای شي، مور امریکنه کېدای شي، مور پښتنه کېدای شي. هر بچی چې د دې په غېږ کې دا چې په کومه ژبه ورته ګایي ژبه د دې زده ده، لیکلی یې نشي. ژبه د دې زده ده الله لولو. دا په دغه الله لولو کې خپل بچي ته سندرې وایي، سندرې وایي، بچي پکې شرالي اوري دا ګیته. بیا سهار ماښام داسې نه ده چې زموږ د منډو پښتو نه ده زده، یا زموږ د پلرو پښتو نه ده زده. پښتو یې زده ده، لیک لوست یې نه ده زده. چې اوس لیک لوست والله تا زیارتوالو اخوندزاده صاحب کوشش وکړي و هر رنګ کلیوال سړي ته ناصر ته طریقې ته سلیمان خېل ته پلاني ته په شپږ میاشتې لیک لوست زده کولی شي. نور د ده زده ده. نور پښتون شپانه تا ته د انیمې له سپېڅلۍ تر هر ډاکټر بهترین کتاب درلیکلی. ته ویلی شي خو لیکلی یې نشي. هر پښتون بزګر تا ته د دنیا د پښتو ټول قسمونه بیانولی شي. خدای په ژبه نه دی ګونګی، په لاس ګونګی. ژبه زموږ زده ده. ژبه اوس نو دا خبره موږ وکړو. موږ وایو 1,40,000 څه زیات پیغمبران، هادیان، نبیان راغلي. موږ ته څلور کتابه پاتې چې زموږ پر ایمان تورات دی، زبور دی، انجیل دی، قرآن کریم. سوال دا دی که د ژبې اهمیت نه وای، که ژبې اهمیت نه وای، د الله پاک کتابونه په څلور ژبو کې ولیکو. الله پاک خو یو دی، پیغام یې یو دی، ژبې ولې جلا دي؟ په قرآن کریم کې الله پاک او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي قرآن کریم ما ډېر ساده کتاب په یوه آیات کې لوړې خبرې راوستلې دي. ما بلسان قومه، د قوم خبرې هم ښکاره کړې ده. ستا د قوم په ژبه ما ته دا بیان کړی. داود علیه السلام چې کوم قوم ته غږېدی د کتاب ژبه یې هغه چې د قام ژبه. موسی علیه السلام چې کوم قوم ته غږېدی د موسی علیه السلام ژبه د تورات ژبه. د عیسی علیه السلام چې کومه ژبه وه، اوس محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک پرونه میږ زموږ پیغمبر جنت دی جنتي که هغه دلته راغلی وای ویلی یې عربي، موږ ته ګډه موږ څه زده کوي. خو چې ته چا ته ګایېږي هغه به ستا په ژبه پوهېږي. نو په دې چې قرآن هم الله پاک ته دې خیال ساتلی دی. د پاکستان که زړه غواړي کې نه غواړي، د ده پلار هم موږ ته اجازت راکوي چې زموږ بچیان په سکول کې پښتو وایي. اخوندزاده صاحب دا خبره وکړه چې ژبې فطري دي. خبره دا ده اخوندزاده صاحب، ستا بچی دي، زما بچی. سهار پورته کېږي 8 ګنټې پردۍ ژبه اوري، 8 ګنټې د بله ژبه اوري، هغه زده کوي، هغه لیکي. چې ته خپله ژبه د لیک ژبه نه کړې، دا ستا زوی پښتو نشي زده کولی. ته معنا به څو ورسره وکړې؟ نیمه ګنټه، یوه ګنټه، 8 ګنټې د پردۍ ژبه اوري. بیا چې د بازار نه راوځي د کاروبار او د دربار ژبه پردۍ ده. په کوټه ښار چې دی ګرځي، یا د اسلام آباد په ښار کې ستا کور دی ته ګرځي، په بیکن هاوس کې دی سبق وایي، د اسلام آباد په کوڅو کې ګرځي، دی چې د دربار د دغه ژبه اوري د کوڅې هغه پر دا اثر کوي. ستا او زما په کوشش نه ده، ستا او زما کوشش به دا وي او اوس ساینس ثابته کړې
قرآن کریم دا فیصله کړي الله پاک دا فیصله کړي چې الله پاک دا خیال ساتلی دی چې د کوم کام دپاره پیغمبر و پیغمبر به په هغه ژبه وي کتاب به په هغه ژبه الله پاک دا فیصله کړي او دلته چې موږ وایو فلانی اسمان ته ولاړ فلانی دا کوي دا ټول هغه قومونه دي چې په کور کې خپله ژبه زده کړې خپله ژبه یې زده کړې ده خپله یې لیکلې ده نورې طریقې پر مخ کړي مجنوب د اثبات خلق مجنوب د اثبات خلق امریکې دغه امریکا د اوس ګرجان په بازار امریکې د فرنګي سره ازادي نه واخیسته چې موږ سټیټ موږ سټیټ درلود موږ افغانستان درلود موږ ایران مات کړی وو موږ مرچا قوت وتلی وو موږ د دې سیمې سوپر طاقت امریکا نه وه ازاده سره خو نه بده مرغه ده کوم کې عجیب خبره وکړه موږ پر ژبه باندې اسلام موږ خامخا به یو قیامت به یو د اسلام په وجه زموږ پر ژبه د عربي اثر بیا د فارسي د درباري ژبې په وجه د هغې پر موږ اثر زموږ ژبه